السلام علیکم شاګردانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ ویاست. راځو د نن سبق چې دغه میک الوکیشن ان انګلیش په انګریزي کې د میک الوکیشن وایي د الفاظو و فطري بنیادي چې دی په خپله جوړ دغه ته وایي ترتیب ته وایي. د دې چې کوم ترتیب یې وویسته د میک ته ترتیب موږ زده کړو چې دی د نورو الفاظو سره د ده جوړ سره کم دی. د دوو الفاظو جوړ میک منی پیسې ګټل. میک ان افرټ کوشش کول. میک ا ډیسیژن فیصله کول. دا رقم موږ میک ته ډېر الفاظ سره استعمالوو. زه به تاسو ته نن ډېر ښایسته دا رقم الفاظ درته وړاندې کړم. میک ا فن اف ګپه کول د پر چا باندې ګپه کول. موږ ډونټ میک ا فن اف ادرس په نور ګپه مه کوه. میک ا مسټیک غلطي کول. هی میډ ا مسټیک ا بیګ مسټیک ده غټه غلطي وکړه. میک ا چایس انتخاب کول یو شی انتخابول خوښول. میک ا نایز شور کول. پلیز ډونټ میک نایز مهرباني شور مه کوئ. میک ا ساوند آواز رایستل غږونه رایستل. میک ان ایکسکیوز بهانه جوړول عذر غوښتل. هی میډ ان ایکسکیوز هغه بهانه جوړه کړه عذر یې وغوښتی. میک پلانز منصوبه جوړول پلان جوړول. میک پروفیټ ګټه کول. میک پروګرس ترقي کول پرمختګ کول. nowadays he has made a lot of progress نن سبا د ډېره ترقي کړې ده. میک ا ریکویسټ بلنه ورکول خواست کول درخواست کول. میک ا سجیشن رایه ورکول مشوره ورکول. تجویز ورکول. میک ان آفر پیشکش وړاندیز ورته کول چاته د یو کار کولو د یو څه وړاندیز کول. میک چینجز بدلونونه راوستل تبدیلي. میک روم ځای پیدا کول. I made a room for him ما د لپاره ځای پیدا کړ. دلته خو د روم خپله معنا ده خو نه موږ دلته هغه معنا نه ورکوي. میک پیمنټ ادا کول د یوه شي ادا کول د بیل ادا کول د پیسو ادا کول. نو ګرانو شاګردانو دا و زموږ د نن سبق چې میک الوکیشن ان انګلیش د میک الوکیشن و. دا ډېر داسې ورځونه شته چې د هغو د نورو الفاظو سره ترتیب وي نو دې ته الوکیشن وایي. د یو لفظ یا د دوو الفاظو جوړ بنیادي جوړ فطري جوړ ته الوکیشن وایي. نو دا مختلف تورې شته د نن دا د میک وله. که مو ویډیو خوښه وي سبق خوښ شوی ویډیو لایک کړئ. مننه الله حافظ.